دلته قطره‌ایي سیستم د هندواڼو باغونه دي. امونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او صحتمند به یاست. د خیرکوټ په سړک باندې چې کله جانخیل طرف ته سفر کوي، سلیج له خیرکوټ ولسوالۍ نه تېر سي ښي طرف ته ځوانانو چې لوګر ولایت نه راغلي دي په پکتیکا کې سرمایه ګزاري کړې ده. قطره‌ایي سیستم هندواڼو باغونه یې ایښي دي چې ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده او په ټنونو هندواڼې له دغه ځای څخه د افغانستان نورو ولایتونو ته ځي، هلته خارج ته له دغه ځایه صادریږي. دوستانو، د قطره‌ایي سیستم د اوبو سپما هم ده او په ډېر کم وخت کې په ډېر لنډ ځای کې په کم ځای کې بیخي ډېر هندواڼې کوي. دغه که تاسې وګورئ هغه کوم سیستم چې مخکې په پکتیکا یا نورو سیمو کې فعاله اوس، هغه به جیوې به موږ ورته کرلې یا به جیوو سیستم هغو تر اوسه وړې اچولې دي، رالوی شوي هم لا نه دي. نو بیا به هغه لویږي. د دغو دا سیستم ده، دا ځانګړی سیستم ده، دا مسلکي کارګر دي او دغه د افغانستان په ګوټ کې دغسې فعالیتونه کوي او د هندواڼو حاصلات په افغانستان کې تر 6 کال نه راتلونکی کال بیخي زیات وي او ټولو هېوادوالو ته به انشاءالله په خیر سره دغه هندواڼې رسېږي او صادرات به یې له افغانستانه بهر. دا ځوان خپله د لوګر ده، د سره ډېره غټه هندواڼه ده. ځوانه، اول دې دا نوم راته ووایه. نوم مې علي خان د لوګر ولایت نه یم، دلته هم د دیکاني سیستم د دیکاني کوو. ښه، له څومره وخت راسې په دغه کار باندې تاسې مشغول یاستئ او څومره وخت کېږي تاسې دغه کار کې تجربه لرئ؟ دا کار خو موږ تقریبا دا وخت نه کوو، دا وخت موږ کله نه بله چې کله شروع کړی، خو دا دیکاني کار ده کوی. بیا موږ سره دغه کې منظم استادان دي، هغه استادان ایران ته تللي، هغه هلته یې کارونه زده کړي، هغو ته بیا موږ ماشینونه ورکوو، دلته کار پرې کوو. د کوم سیستم له لارې تاسې دغه کوئ؟ دلته پایپ لاین سیستم ده او که دغسې دي جیوي سیستم ده؟ دا د قطره‌ایي سیستم د جیوي سیستم نه، د قطره‌ایي سیستم نه دا ډېره زیاته اوبه بچت کوي او د جیوي سیستم چې د هغه اوبو کې مصرف زیات ده. د قطره‌ایي سیستم د ټول پایپي سیستم ده. ډېر ښه. دوستانو، تاسو وینئ دغه ساحه ټوله له هندواڼو ډکه ده. تاسې وګورئ، موږ خواته خو هندواڼه ورته وایو، تاسې خربوزې ورته وایئ؟ هندواڼه ورته وایي، ټولې دنیا کې هندواڼه ده. او د کابل خلک د فارسي بیا څه شی بولي؟ تربوز. او خربوزه خو دغه خټکي ته یې که نه؟ خربوزه خټکي ته هغه هم لرو، هغه بل باغ. ډېر ښه. دوستانو، تاسې وګورئ دغه ټوله سیمه تر هغه ځایه پورې چې هغه ټکټرې ولاړې دي، تر هغه ځایه پورې له هغه نه یې خواته هم دغه ساحه ټوله په هندواڼو کرل شوې ده او قطره‌ایي سیستم ډېره ښه نتیجه یې په پکتیکا کې ورکړې ده او ځوانان له دغه ځای څخه نورو ولایتونو ته هندواڼې صادروي.